کندوز کې د طالبانو او تاجکستان پوځیانو د جګړې وروسته سرحد ته نږدې د تاجکستان پارونکي تمرینات او د طالبانو غبرګون جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرخان په بندر کې سرچینو خبر ورکړی چې تاجکستان پولساتو د افغانستان په پوله کې نظامی تمرینات پیل کړي او په صفري کرښه کې د ثقیله وسلو په مټ پارونکي ډزې کړي. د یاد بندر یو کارکونکي وایي چې طالبانو هم په پوله خپل ځواکونه زیات کړي. دغه پوځي خوځښتونه د دواړو لورو ترمنځ له جګړې وروسته شوي. رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. معتبرو سرچینو د یکشنبې په ورځ د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو او تاجکستاني پولساتو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه نښته د شیرخان بندر تر څیرمه رامنځته شوه او 4 ساعته یې دوام وکړ. د سرچینې په وینا دغه نښته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده. طالبانو دغه نښته نه ده تایید کړې. د طالبانو سرحدي ځواکونو په وار د افغانستان له ګاونډیانو سره نښتې شوي دي. طالبانو د کندوز امام صاحب بندر هم تړلی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره کړکېچ د هیچا په ګټه نه دی. شنونکي بیا وایي تاجکستان د مقاومت ډلې سره نږدې اړیکې لري د دې لپاره چې د طالبانو تمرکز له پنجشیر او بغلان څخه لرې شي. کوښښ کوي چې شمال په سرحدي سیمو کې جګړه رامنځته کړي. دوی همداراز وایي طالبان باید د تاجکستان سره پر پوله ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر کلک څار لاندې ونیسي، ځکه امکان لري چې د لومړي مقاومت په څیر د هم مقاومت به هم د تاجکستان له لارې پرمختللي تجهیزات ترلاسه کړي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.